عطا ابن ابي رباح یو لوی تابعی تیر شوی دی او زمونږ د احادیثو کتابونو کې د ذکر راځي ډېر لوی سړی تیر شوی دی عطا ابن ابي رباح ډېر لوی سړی د شکل نه بل شانو لنډې و رنګه ډنګې ټیک نه وه ډېر عجیبه رنګه ډنګې وه یو شاګرد یو اپخپه ګوډو او دې د رنګه ډنګ هم ټیک نه وه او د سترګو نه هم داسې بیکار او سترګو نه به اوبه به یې دی او چوچې غوندې سترګې وې او دا سترګو نه به یې دا څیزونه به یې د بیماري سړی نو بازار ته به چې لاړل نو خلکو به پورې خندل وی استاد ته مو ګورو شاګرد ته مو ګورو استاد جی سترګو ته وګوره قد ته وګوره او د چخو ته سترګو کې وګوره او شاګرد ګوډ په ټوپونو دي دا شاګرد استاد دی خلکو به خندا و پورې کوله یو ځل دې شاګرد ته وی چې بازار ته تر سره مزه یا ته د زه به نه ځم وی ولې وی دا خلک را پورې ټوقې کوي شاګرد ګوډه استاد په سترګو چوچې شاګرد ګوډه د استاد سترګو نه چخې بیږي شاګرد ګوډه استاد داسې بد شکله نو خلک خبرې کوي نا شاګرد ورته وایي کوي دی که نه وایي زمونږ ګناه به کمیږي چې خلک خبرې کوي که نه زمونږ ګناه به کمیږي او د هغې ګناه به زیاتېږي نو عطا ابن ابي رباح خو لوی تابعي و هغې وایي دې نه دا ښه نه ده چې د خلکو ګناه چې د خلکو اړو ګناه ونه شي ښه نه ده چې زمونږ پورې ټوقې مو نه شي او د خلکو ګناه مو نه شي یعنې شکل نه دومره بې ډوله چې په لاره خلکو خنداګانې به کولې لیکن زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د په حق کې څه وایي ما رأيت خيرا من عطاء ابن ابي رباح ما د عطاء ابن ابي رباح نه بهترین شخصیت په دې خپلو سترګو بل نه دی لیدلی ولې د حدیثو لوی امام د فقه لوی امام باباجي زمونږ خبره به کوله مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه مفتی هند کفایت المفتی چې کوم لیکلی دی لوی مفتی دارنګه بې ډوله لنډې هم او دارنګ هم ښایسته نه لیکن په علماو کې د هغه قدر مفتی اعظم هند یوازې د پاکستان نه د پاکستان او هندوستان په شریکه لوی مفتی نو شکل ته به نه ګورې باطن ته به ګورې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا ينظر الى صورکم تا شکل ته نه ګوري بلال شکل ښایسته نو ستا عمل ته نه ګوري ستا صورت ته نه ګوري ستا مال ته نه ګوري عمل ته ګوري ان الله لا ينظر الى صورکم واموالکم ستا مال ته نه ګوري چې د سره ډېر مالدار دی نو دا د خدای په نزد غوره دی ستا شکل ته نه ګوري چې دا ښکلی دی نو دا به جنت ته ځي ستا مال ته نه ګوري چې د سره خو سره سپین دی نو جنت ته به ځي دا خو ډېر مالدار دی قارون په شان نو جنت ته به ځي ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم ستا زړه ته ګوري ستا عمل ته ګوري او بیا عمل هغه چې د الله سره برابر وي د هغې عمل په اړه کې هم ښه جذبه وي بعضې وخت یو سړي هندوانه والي او ډېره ښایسته وي د بره نه او چې دننه یې پرېږدي او دننه سخی څه ورسره کوي ډېران ته یې غورځوي غوا ته یې غورځوي دننه سخا ده خربوزه والي د پاسه نه ښه مزېدار یو ښه هالی بلا پیسې ورکړي شکل ته وګوري شکل ته شکل د خربوزې خو ډېر مزېدار دی خو چې پرېږدي دننه سخی غوا ته یې غورځوي لرې کې بچي ته هغه خو جامو نه یې خوا کوئ یا په اوږه روچته کړې وه په اوږه او یا په پلاسټک تیلی کې اچولې وه ولې هلته یې په 300 روپۍ ورکړي دي خو چې دننه یې وکړه دا خو هغه جامو نه خوښه ګورې لاله شه په ګز را باندې ونه غورځېږي ډېران باندې وله ولې ظاهر کې خو ښایسته وه مزېداره وه دننه سخا وه نو چې کوم شی ظاهر کې ښایسته وي او دننه سخي رښتیا وایي ته یې قبلی هغه خربوزه راوچته کړي نو د غوږ ته یې ونیسي داسې ویې لقوي نو چې شلق شلق پکې کېږي که نه وي دا نه علم هلکه ډېره مزېداره په 10 روپۍ هم نه علم څه پې کوم
او که د پاسه ور باندې څه ناڅه خټه مټم پرتی خو دننه خوږی او خشتی رښتیا وایي هغه په ډېرو پیسو اخلي که نه اخلي؟ نو زه خو باطن ته ګورم، زه خو د میوې مغز ته ګورم، زه خو د شکل نه باطن معلومومه نه دادا د باطن خو مونږ ته پته نه لګي، دا خو د دې شکل نه مونږ ته پته لګي، د دې شکل نه زه باطن معلوموم. خو که ما ته پته ولګېدله چې شکل خشته دی او باطن خراب دی بیا نه قبلوم، او که دا پته ولګېدله چې د ما دا شکل هم د هندوانې خشته دی او دننه مزېداره ده بیا په ډېرو پیسو قبلوم. نو خدای پاکم زما شکل ته ګوري، خو د دې شکل سره چې هغه دننه مغز هم مزېداري، او چې شکل ډېر خشته او مزېدار انګریز دی، جاپانی دی، روسی دی، استرالیا والا دی، جرمنی والا دی، شکل ډیر خشته ډیر مزیدار، خو دننه مغز کفر دی، کفر ډډ دی، دننه مغز خا دی، نو رب العالمین نه قبلی. او که ظاهر کې په هندوانه د پاسه خوره خټه پرته ده خو دننه خوږه ده، د بلال ظاهر کې شکل خشته نه دی، دننه خوږ دی، دننه پکې ایمان پروت دی، دننه پکې اخلاق پراته دي. نو خدای ته دومره قبول دی چې د بیت الله کله فتح شو، د مکې مکرمې فتح په 8 هجري کې شوې ده، نو د بیت الله د پاسه ړومبې بانګې په حضرت بلال بیا ویلې دي. دا لوی منقبت دی، په بل چا نه دی ویلې. بلال ته وایي بانګ به وی، الله رسوله ووی بیت الله د پاسه به وی، بیت الله د پاسه ودرېدل مکروه دي علما وایي بې ضرورته، بیت الله د پاسه به بانګ وی. بلال نه وروستو چا تپوس وکړو دا خو لوی سعادت ته میلاو شو، لوی منقبت او انعام درته میلاو شو، ستا زړه کې دا تېرېدله چې دا بانګ به په ما وی؟ وی نه. ولې؟ نو ما وی ابوبکر دی، عمر شته، عثمان شته، ډېر حضرت علي شته، اکابر صحابه رضوان الله تعالی عنهم اجمعین. او زه غریب بس دا خو مکه فتح شو په بیت الله کې ړومبې بانګ دی، ما غریب او چته دا، لیکن حضور پاک کې چې کم عدل او احسان و دا په بل چا کې نه. هر چاته به په داسې نظر کتل، قسم په خدای صحابه وایي هر صحابي وایي ما سره د ټولو نه زیاته مینه وه. یو صحابي دې تپوس کوي پیغمبر علیه السلام له راغی نو حضور پاک ډېره مینه ورکړه، ډېره مینه. نو هغه وایي چې بس زه ورته ډېر خوښ یم، او ته الله رسوله انا خیر ام ابو بکر، زه غوره یم که ابو بکر؟ وی ابو بکر. او خو رانه غوره شو. انا خیر ام عمر، زه غوره یم که عمر؟ وی عمر. انا خیر ام عثمان، زه غوره یم که عثمان؟ وی عثمان. یاره وی رښتیا وی نبی علیه السلام. وی که دا تپوس مې نه وی کړی ډېر به ښه وه، ځکه ما په ذهن کې دا وه چې دونه عزت یې زما وکړه چې زه ورته له ټولو خلکو نه ګران یم. نو پیغمبر مبارک هر چا له مینه ورکوله، هر انسان به وي چې ما سره زیاته مینه ده، او چې څوک به مخامخ کېدل مسکې به ووته، هر چا ته به مسکې شو، هر چا سره ښکلې خوی، خشته اخلاق، ښکلې کردار او مینه کړې ده. نو مؤذن خو بلال دی په مدینه منوره کې. نو دا که زه دلته دا بانګ په بل چا ویمه، نو الله به وایي چې هغه همیشه بانګونه هغه وایي او دا دې بل چا له ورکړه، نه دا به هم دی وایي. نو ظاهر ډول داد او شکل دا د خدای پاک پسندیده خوښ نه دی، الی خوښ دی چې باطن ورسره همدقسې خشتی، او چې باطن یې مزېدار او خشتی او ظاهر خرابي ظاهر، نو دا د خدای بیا خوښ دی. خو ګورې رومارونو دی کې مونږ لږ تېروځو. ورېږه یو واقع درته وایم نو په هغې بیا تاسو پوه کړم. په د ایران کې یو شاعر و بېدل بیا ورته وی، ډېره بهترینه شعر و شاعریه وه، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر صفتونه به یې کول. شعر و شاعري ډېره مشهوره شوه، هندوستان ته ورسېدله، ځکه پخوا د شعر و شاعرۍ ډېر لوی رواج و، اوس یې رواج نشته دونه. پخوا ډېر لوی رواج و، زمونږ په دې علاقه کې به هم خلکو مشاعرې ډېرې زیاتې کولې، شاعران به په دې کلو کې وایي به رایوځای شو او شعر و شاعري به یې کوله، کتابونه به. اوس خلک د موبایل نه نوزګارېږي نو شعرونو ته به سوزګار شي، د فیسبوک نه څوک نوزګارېږي، فیسبوک نه. ما ته مخکې چا راته وی اخبارونه څوک اوس نه الي، یو سړي اخبار خرڅول نو ما ته ویل جي سودا مې کمزورې شوې، ولې؟ وی اخبار څوک نه الي.
مې په اخبار څوک څه کوي په فیسبوک وسره د بلستان کې دننه پروت او پردي تصویرونه ګوري کړه زمونږ بشیر جان سره څلور په جیب کې پراته دي خدای ته وګورم چې بشیر جان څلور جیب لري او څلور د موبایل ډکه دي نو موږ به نه ساتو نه ساده دي ما ته هم پته ده ساده ځکه چې کو کتې ورته نه شي دغه ستا مجبوري ده یعنې که نظر دې خو نو بیا به رسره هغه د تختې هومره غټ غټو دا ساده ستا مجبوري ده خپل وس دې کړی دی خفه کېږه ما موږ رښتیا خبره کوو بشیر جان وس دې خپل کړی دی چیزونه دې څلور جیب کې اچولی دي اوس ساده ځکه دی چې تا ته هغه شی ښکاري نه که دا راته ښکارېدی والله چې تا به دومره غټ اغوښتي و چې هغې نه غټ به په پاکستان کې بل نو خو دا خیر تا به هم پې نعتونه اورېدل که نه او د علماو تقریرونه بشیر جان زمونږ زړه ته نږدې دی الله دې ډېر خوشحاله کړي زمونږ کله خوشطبي ورسره کوو د مونږ سره ډېره مینه ده بهر کیف خبره مې دې پورې کوله چې خلک نن هغې نه نوزګارېږي نو شعر و شاعري به څه کوي د شعر و شاعرۍ زمانه وه دې بېدل به او فارسي اوس خو څوک توجه نه ورکوي خو پخوا زمونږ په اسکولونو کې به هم فارسي خلکو خوله زمونږ مدرسو کې به هم باقاعده ګلستان او بوستان دا به د فارسۍ کتابونه ښودلی کېدل اوس خلک اردو زده کوي هغه د فارسۍ زمانه وه ځکه د دین کتابونه اکثر په فارسۍ کې وو د هغې دپاره به خلکو فارسي زده کوله نو بېدل فارسۍ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صفتونه دنیا کې مشهور شو هندوستان کې یو سړي وي چې یاره دا بېدل ګورم چې دا نظمونه او شعرونه یې دومره ښایسته دي چې دا شکل به یې څونه ښکلي ملاقات له الله د هندوستان نه راغی داسې زموږ په دې پاکستان او داسې په دې بل افغانستان او ایران ته ور واوړېد د بېدل تپوس یې وکړه میلاو شو ورسره چا وی دی کور دی چې راووت او بېدل ته یې وکتل نو بېدل ظاهر شکل بل شانو مخې مکمل صفا او د ویښتو نه ګیره نشته برید نشته مکمل خریلې تپوس وکړي بېدل وي زه بېدل یم کړ هغه شاعر بېدل که نه چې نظمونه حقه یمه اوهو ته خو دا څنګه شاعر او تا خو دا ګیره خریلې ده د پیغمبر علیه السلام شعرونه هم وی او ریش را میخه راشي او ګیره هم خری او ته څه وایي هغه اصلي ټکي دی له راځم او ته وایي وی ریش را میخه راشیم یا می تراشیم ولکن دل مسلمان را نمی تراشیم نمی خراشیم وی ګیره خو خوریم خو د مسلمان زړه نه خریمه مسلمان له تکلیف نه ورکوم اوس هم ډېر خلک وایي ویړه مې پاک دی ظاهر کې به ښه ګناه کوي غلطي به کوي او که ته ورته وې چې لکه دا ګناه ولې کوې مړه وي غله له اعتبار دی زړه پاک دی ملا صاحب نه ویلي چې زړه پاک دی نو زه ورته وایم چې زړه دې مونږ ته نه ښکاري خو زړه دې ګند دی زړه دې پاک نه دی دروغ وی خو هغه ځای یادی چې ما ته ښکاري نه زړه دې اسې تاسو نه تپوس کوم لوښي کې چې کم شي وي ا به تې ساسي که بل شی به تې ساسي چې کم لوښي کې غوړي وي هغې نه به غوړي ساسي او چې کم لوښي کې سرکه به تې ساسي او که کم لوښي کې موتیا دې پرتې دي موتیا دې به تې ساسي دا قانون دی کل اناء یترشح بما فيه کم لوښي چې کم شی پروت دی ا به تې لاندې ساسي د غوړو د لوښي نه موتیا دې نه ساسي او د موتیازو د لوښي نه غوړي نه ساسي که دلته په څاروي باندې ډیران بار کړی دی ډیران او پټي ته وړې نو د هغې نه به ډیران لاندې غورځېږي او که د پاسه دې پې غنم بار کړي دي نو د هغې نه به ډیران نه غورځېږي غنم به ترې غورځېږي قانون داسې دی نو لکه دننه پاک دی د اړه مثال د دننه بوجی دی او دا خوله چې ده دا د هغې غسورې دی نو د دې اړه چې دننه صاف دی او ښه شی پکې پروت دی د دې خولې نه به ښه خبرې راوځي او چې اړه دننه ګندرې د خولې نه به ګند راوځي داسې نه شي کېدی چې د خولې نه دې ګند راوځي او اړه دې دننه پاک دی دا داسې فضول خبره ده
خله کې ګن پروت دی، لوښې ګنده دی نو ګن ته بار ساسي، لوښې دننه خراب دی، خیرن دی، سخا دی، غل پکې پراته دي نو خولې سره ته غل راوځي. او که دننه پکې قرآن او سنت پراتی، حدیث پروتی او قرآن پروتی نو په دې ژبه به تلاوت راځي، په دې ژبه پیغمبر حدیث پر راځي، د ښه لوښي نه به ښه شی بیږي. نو بعض انسان په خولې ګن وی، عمل یې خرابي، سخی، او که ته ورته څه ووایې زړه مې پاک دی، دروغ ویله دی، خیرن دی، دروغ ویله کې دی غل پراته دي، دروغ ویله زړه ګنده دی، ځکه په خولې ګن راځي. خو ما ته ځکه زړه زړه کې چې ما ته ستا زړه ښکاري نه، ما ته مخامخ شکل ښکاري. نو هغه ورته وایي چې ګیره خو خورېمه خو د مسلمان زړه نه خورېم. هغه هندوستاني ورته وایي غلط گفتی دل رسول الله لا می خراشي، دروغ دی وی د پیغمبر اړه خره، په دې د پیغمبر په اړه چاړه را لیکي. ته خو چاړه په مخ راکاږي، خدا چاړه ظاهر کې ستا په مخ ده، خو په حقیقت کې د چا پړده تېرېږي، د حضور پاک. نو بعضې وخت کې ظاهر کې که یو سړی ګناه کوي، دې دا نه وایي چې مړه خدای خو ظاهر ته نه ګوري او خدای خو ته ګوري اړه مې پاک دی. نه نه، د دې ظاهر ګناه نه دې پته ولګېده چې اړه دې خیرن دی، پاک نه دی. خدای اړه ته ګوري اړه خیرن دی، اړه پاک نه دی. که اړه پاک وي نو بیا به دا ګن ته بار نه رابېده. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې نه په مال ده، نه په حسن ده، نه په ډول ډال ده، نه په قد و قامت ده. که د خدای رضا ده نو په چا ده؟ په زړه. او په هغې عمل ده چې زړه ورسره مزېداري، په هغې عمل ده چې زړه ورسره خشتی، په هغې رب العالمین خوشحالېږي. او دې ترغیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړي. حضور پاک مبارک یو ځل په یو سفر کې یو ځای کې دمه کوله، دې کې یو صحابي پاسېده، ډېر زیات لاغر و ټپ ټیپو، داسې لکه د تیلې په شانتې نری خپې وې، لکه ما خو مبالغه وکړه خو ډېرې نری پنډې وې. نو عربو خو به اکثر لنګونه وال، پرتګونه خو به یې کم و. نو دا صحابي چې دا کم نری پیري وي اونې ته ودرېد، د هغې نه یې سره شکوله، نو هوا ډېره تیزه وه، نو دې هوا به داسې لقو راړقو، دې هوا به داسې وړه راوړو. نو صحابه وخندل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل مما تضحکون، څه پورې خاندئ؟ صحابه ورته وی د الله رسول من دقت ساقیه، د دې نرو پنډو ته ګورو، دا بعد رقی رقی دې پورې خندا راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لهما اسقل فی المیزان من احد، زما قسم د خدای په ذات چې دا نری پنډې د خدای په نیز د احد د غر نم درنې دي. قیامت پرس په تله کې دا نری پنډې د احد د غر نم درنې دي. دې ته مه ګوره چې دا نری دی، ایمان پکې پروت دی. دې ته مه ګوره چې دا وړي دي، دې کې یو جذبه پرته ده، دې کې یو مینه پرته ده، دې کې د الله قدر پروت دی، دې کې د رسول قدر پروت دی، دې کې دین پروت دی، دې کې شریعت پروت دی، دې کې د پیغمبر اتباع پرته ده. ظاهر ته مه ګوره. یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی، خو دې نه مخکې راته یو زه دا راته بیا راته یو بل ټکي ویل، او هغه مشهور واقعه ده حضرت سعد اسود رضی الله تعالی عنه. د دې سره یو حصہ اسد الغابه کې شته دی. نبی علیہ السلام ته کېناست او ډېر غریب فقیر و، ځکه د غریب یو لنګ و، بس د دې کمیس په ځای چې بنده کم صادر وي هغه هم نو. او کتابونه لیکي، د سعد نوم ډېر نومونه دي، کتابونه لیکي چې ظاهر کې تورم و دانې م وې پې، مخ یې م داسې خشتن و ښکلې نو، شونډې م غټې غټې وې، پوزه م بل شانتې وه، خو الله پیدا کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کېناست په جړا شو، او د جړا دوران کې فریاد کوي د الله رسوله
ما به جنت ځان ته پرېږدي، ما به د جنت حورې ځان ته پرېږدي، ما به الله قبول کړي ځان ته به مې پرېږدي. سعد ولې څه چلو شو؟ الله رسوله ما نه خو دلته خلک نفرت کوي، ډوډۍ را سره یو ځای څوک نه خوري، ناسته را سره یو ځای څوک نه کوي، لاس څوک یو نه را کوي، چې کوم جام باندې اوبه وڅکم په هغې څوک اوبه نه څکي. ما نه خلک دلته نفرت کوي. زړه مې دا ګیله راله چې الله دا شکل خو تا را کړی دی او دنیا مخلوق ما سره نه کینی نفرت کوي، نو کیدای شي قیامت پر ورځ خدای پاک هم رانه نفرت ونه کړي. جنت حورې مو وایي چې دا مونږ نه دی پکار، جنت هم وایي چې دا مه رالیږه، دا خو بل شان شکل دی، او خدای مو وایي چې لرې کوه دا اور ته وغورځوئ. نبی علیہ السلام خو په صحابو خفه کېده، وی ساده وی زما د پاک ذات قسم چې د ما سا د هغه په لاس کې ده، که تا زما او د الله تابعداري وکړه نو خدای به دې قبول کړي جنت او د جنت حورې، او که زما او د الله تابعداري دې ونه کړه جنت دې ځان ته نه پرېږدي، جنت حورې دې نه پرېږدي او خدای به دې پرېږدي. چل څه شوی دی؟ وی صاحب خلک نفرت کوي را اوبه را سره ډوډۍ څوک یو ځای نه خوري، څوک لور خور هم نه راکوي. نبی علیہ السلام خو پیش شو، واده ته د شوق کېږي؟ ویاو دله انتظام کوم. الله رسول ته د واده انتظام کې ما سره په یو جام څوک اوبه نه څکي، لور به څوک څنګه راکړي؟ صبر کوه. یو صحابي په صحابو کې عمرو ابن وهب رضی الله تعالی عنہ، د هغه لور پیغله وه او حضور پاک له چې چا به لور پیغله شو نو ال به ورته ووي، نو چې هلک به بالغ و نو بس زر به ورې نکاح وکړه. لور یې پیغله وه، دغه یو لور یې وه، نبي علیه السلام ته یې ال ویلی وه. درته وې زه ورشه د عمرو ابن وهب لور ده او ما ورته ووایه ورشه هغه دله کوم پیغام وله یوسه. دی چې ورغې دروازې ولا راووت، ستا نوم عمرو ابن وهب دی؟ وی یو. وی ستا لور ده او نبي علیه السلام ته دې ویلې ده پیغله ده؟ وی یو. وی زه یې رالیږلې مغه رشتې ده. هغه چې ده ته وکتل خدای پاکه یوازې تور نه دی که نه، شکل بل شان دی، پوزه، غوږونه، شونډې، سترګې، او یوازې شکل نه غټ غټ داغونه دي پې، دانې دي پې. خدای زما لور به د سره څنګه ګزاره کوي؟ دا حضور پاک را لېږلی دی. ورېږه صبر کوه. ښځې سره یې مشوره وکړه، وی ډېره ښه ده چې نبي علیه السلام را لېږلی دی. وی نه هلک لږ غوندې وګوره، چې چوندې کې وکتل هغې باندې ځان له وارخطی را خدای اوس پیغمبر مبارک هم نشو خفه کولی، او دا خو د جینۍ د واده قابل د سره به زمونږ لور خور جون سنګ تېری لور یاره به داسې وکړه څه طریقې سره دی واپس کا او لاړ شه حضور پاک ته به مونږ فریاد وکړو چې زمونږ لور له بل څوک وګوري، د سره زمونږ لور ګزاره نه شي کولی. غریب یې واپس کړه، لور یې په کور کې دننه دا خبرې واورېدې. مور یې څه باس دی؟ وی دا بچې تالی او رشته نبي علیه السلام را لېږلې وه خو مونږ واپس کړه. ولې مو واپس کړه مورې؟ نو بچې هغه تا هغه سره جور نشي تېرولی، ته چل دی پکې. نو د هغه تک تور دی، غریبي خو یې په خپل ځای د یو لنګ غریبوالی د سپلی هم نشته، څادر هم نشته، او رنګ هم تور دی، او وجود هم بل شانتی دی، شکل هم بدل، دانې هم دی پې. نو مونږ وایو چې ته ورسره ګزاره نه شي کولی، هم واپس کړه، هغه له دې بل څوک وګوري، تا له بل څوک پیدا کړي. جنۍ ورته وي اله مورې شابه شابه زر یې واپس کې، شابه شابه یا لورې ته ورته وګورئ نه ګورم ورته. قسم په خدای چې د کم خاون انتخاب ما له د دواړو جهانو سردار کړی دی، اما له د ډېرو ښکلو ښکلو خاوندانو نه ښکلی دی. زه ورسره ژوند تېروم چې رسول الله مبارک مال یو خاوند ګوري او تاسو واپس کوئ. اله شابه شابه بچې مونږ خو ستا دپاره وې، مونږ خو د پیغمبر مبارک نه قربان. سړی واپس کوي، بس شو کار. راغی نبی علیہ السلام ته وی صاحب کار وشو، وی مهر به ورکې. وی مهر څه ته وایي؟ واده کې او مهر نه پېژنې؟ ښځې له به څه شی ورکوي؟ وی صاحب ما سره څه دي؟ نو نبی علیہ السلام هم د صحابو دپاره داسې و لکه پلار د بچو دپاره. درې صحابې ورته وښول، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت عثمان، غالبا حضرت علی. وی دی له ورشه او ما ورته یاد کا چې دله پیسې درکړي 200 درهم. یو صحابي سره 2 کور وي، دا یو کور د روزګار دی که نه وي دا رده شو. وي سیف شو، کور هم شو. 600 درهم یې راوړل، ورته حضور پاک وي دا 200 د پلو پورې وتړه، دا یې د ښځې مهر شو.
او دا 400 باندې لاړ شه ځان لم جوړه جامې والا ښځې لم والا او دا کور چې کم سامان مامان یې غم والا چې واده د لو غریب خوشحاله شو 200 درهم یې جدا کړل پلو پورې وتړل دا مې د ښځې مهر او دم چې په 400 د واده سامان والا او کور لرګي مرګي او لوښې موښې والا چې وخت دکان ته او بازار ته لاړ نو یو اواز یې واورېد یو منادي دی اواز کوي خدای مبخا حضور پاک پلان کې علاقې ته جهاد لاله که چا سره سامان جنگ خپلی ځکه بیت المال کې نشته او د نبی علیہ السلام سره تلل غواړي نو تیار دي شي چې دا اورېدل لږ یو پوټې غلی شو ساه نیولی شو خدای داسو شو سړي بیا آواز وکړو ډمامه ډنګېږي خدای مبخه حضور پاک جهاد لاله پلان کې علاقې ته خو که چا سره د جنگ سامان خپلنی نه دي او که خپلی نو د پیغمبر ملګرتیا دی وکړي بس راکوس شو چې درېم اواز یې واورېده نو بس فیصله یې بدله کړه ښه نبي علیہ السلام به د تورو په منځ کې د دشمن کافرو په منځ کې او ساعت به ښځې سره پروت لاړ دکان نه کوز شو ځان له اس واغېست په پیسو او توره یې واغېسته او یو نقاب روبن یې راواغېسته او په هغې یې دا مخ وتړ او صرف سترګې یې ښکاره کړې باقي ځان پټ او پاسې خپه واړو له پونده یې ورکړه د جهاد میدان ته ور ورسېد او اتفاق ته ګوره داسې وخت کې ورسېد چې جنگ شروع دی د خدای له مخ تړلی صرف سترګې یې ښکاري او تور او اسو سره دی او جذبې سره جنګېږي د دنیا کافران یې مردار کړل داسې پرې یې وغورځولې او صحابه حیران دي چې دا سړی څوک دی یو د یو نه تپوس کې بند دا څوک دی بل د بل نه تپوس کې څوک یې نه پېژني هغوی به دا ګمان وکړو چې دا چېرته نو مسلم دی نوی مسلمان دی او بس راغلی جنګ کوي حضور پاک دی او صحابي ورغې او د خوشحالۍ نه وي الله رسوله یو سړی راغلی دی خو نو مسلم دی مونږ یې نه پېژنو او مخ یې تړلی دی صرف سترګې ښکاري ډېر لوی مجاهد دی صاحب بلا جهاد یې وکړه بلا کافران یې مردار کړل وی کم یو دی دغه وخت کې د په یو کافر باندې لاس اوچت کړی غزار یې کو نو دا څادر یې د لاس نه ښکته شوی د لاس یې ښکارېده وی هغه مخامخ لاس چې یې ښکاري نه چې حضور پاک وکتل وایي دا خو هغه تور لاس دی نه خو هغه دانو والا لاس ښکارېږي اوهو دا خو سعد دی د خو جوړ واده ما په واده لولېږي چې سامان د واده والا د جوړ په هغې د سامان جنګ اخېستی دی تاسو ورشئ تپوس ته وکړئ حضرت علی صاحب ورمنډه کړی هلکه ته سعد یې حضور پاک وي تپوس ته وکړه بیا خو جواب خامخا به ورکو سر یې وړکو سعد یې نبی علیہ السلام له راغی الله رسول هماغه دی هغه هر څه یې پرېښودل لکه حضرت حنظله رضی الله عنه چې دی هر څه یې پرېښودل او دې پسې راغی دې وخت کې جنګ کې مړی کېږي نو یو کافر سره په غزار شو هغه وو چې وی وو اسې مو لګېد او دا غریب مو لګېد اسې هلته پرېوته او دې بل طرف ته پرېوته او د وینو دا لښتې ته روان شو خاورو کې لیت پیت قسم دې حضور پاک ور منډه کړی او چې ورغې دې راوچت کړه او دقسې دې سینې پورې جوخت ونیو دې غریب خو د سکت نه دی په توره والې شوي دي وینې ته روانې دي شوړ پوړ دی او حضور پاک په خپل مبارک لاس ته خاورې وینې پاکوي په خپل مبارک صادر ته خاورې وینې پاکوي او دې سینې پورې جوخت نیولې دی دقسې او دې هغه وخت کې اواز کوي الله رسوله جنت به میدان ته پرېږدي الله رسوله خدای به میدان ته پرېږدي الله رسوله د جنت حورې به مې قبول کړي ځان ته به مې پرېږدي او رسول الله مبارک پته څه وایي ای سعده زما د په هغه ذات قسمي چې زما ستا د چا په لار کې ده د خدای په دربار کې به دله زه ګوی کوم تا به خدای م ځان ته قبول کړي جنت به دې م ځان ته پرېږدي جنت حورې به دې م ځان ته پرېږدي دا خبرې حضور پاک وکړې او دې زړه ته یې داسې کلکه رانیولې دی او دې کې د دې غریب نه د حضور پاک په غېږ کې ساه لاړه غېږ کې دې ساه لاړه زه ویمه ویم داسې به څوک ما ته ثابت نه کي یو صحابي یو مشر صحابي چې د هغه نه ساه د حضور پاک په غېږ کې وځي
د خپلو بچو د یو نوسي سایې ته غېږ کې وتې ده د حضرت زینب د څه ورته ویل کېږي د بچي یا څوک ابراهیم هم یادوي خو پردو کې چا څوک نشي ثابتولی دا ولې د دې غریب پړه کې دا پرته وه چې ماله خو خدای شکل را کړی دی او ما نه خلک د دې شکل د وجې نفرت کوي نو الله ورته ښوله چې غم یې مه کوه سا به دنه په داسې غېږ کې وباسم چې د عرش لاندې به د هغې نه بهترینه غېږه بله نه وي ځنکدن به دې په داسې غېږه کې چې د هغې نه بهترینه غېږه به بله نه وي او داسې شخصیت به دې ځنکدن کې قبلی چې د هغه نه لوی شخصیت به بل نه وي او داسې شخصیت باندې به دې دا خورې او دا وینې پاکومه چې د هغه نه بهترین شخصیت به بل نه وي دا ارمان به دې رجو چې حضور پاک دا خبره وکړه نو دې کې وخندل او مخې بل طرف ته واړه او صحابو ته راشي دا ورور مو چت کې دا والی نو حضور پاک و غمجن و هغه وخت سره غږ ونه که صحابو دې اوچت که نو وروستو ته چا تپوس وکړه الله رسوله دا خو د خندا مقام نو چې ته وخندل او دا مخ دې بل طرف ته ولې واړه واقعي د خندا مقام نو خو چې ما قسم وخوړه چې زه به د لګوی کوم نو الله زما قسم رښتونی کو ما یو حوره ولیدله د جنت نه را روانه و زما د حوض کوثر اوبې دله رازغلولې نو زه خوشحاله شوم خندا ذکر شکر دې خدایا چې زما قسم دې رښتونی کړ او ما له حیا راله نو ما مخ ځکه بل طرف ته واړه ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم شکل که هر څنګه یې بیډولی دې ته نفرت به نه کوې د مسلمان نه کرکه به نه کوې د مسلمان نه او مال ته به نه پسخېږي د مسلمان لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منه زهرة الحیات الدنیا دا پردو بنگلو ته مه ګوره دا مه وایه چې د غټه بنګله ده نو خدای ته وخت مال یې ورکړی دی او د بلډینګانو ته مه ګوره د دنیا دې ډول ډال ته چې خدای وایي ما سره کم شی دی به درکوم او به د دې نه ډېر بهتري امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل په لار روان یو سپی ډېر بد شکله و ډېر بد شکله و نو امام صاحب ته نفرت وکړو او دا خاص شکل د دې سپي سپي ورته ګویا شو یا په زبان قال یا په زبان حال سپي ورته ګویا شو څه وایي او امام صاحب تیر وته ما پورې خان دی دا شکل ما ځان له جوړ کړی دی که دا ماله الله را کړی دی اوهو که زما اختیار وي نو ما به ځان سپی جوړو یاره واقعي چې یو بلډینګ چا جوړ کو خلک بلډینګ صفت کوي دا د هغه جوړونکي ګلکار صفتي او چې یو بلډینګ ښه نو خلک چې د هغې بد وایي نو دا د دې خښتو بد نه د چا بد دي د هغه جوړونکي ټیکه ده اوهو ښه بلډینګ نو دا کم شکل چې ته بد وی دا شکل چا جوړ کړی دی الله دا د الله بد دی وی او چې دا شکل صفت ته وکړه دا شکل چا جوړ کړی الله د الله صفت ته وکړه دا د حضور پاک صفت دا چې عیاب نو چا کې به عیبونه نه رستل او چې چاله دې پیغور ورکه حضور پاک فرمایي د ترمذی شریف حدیث ته چې قیامت اله به مري چې دغه شی در کې خدای پیدا کړي چې په کم دی بل پیغور ورکه سترګې نشته خو خدای ته اغشته دي یوې نشته نو خو خدای ته اغشته رنگ یې تور دی نو خو خدای ورکړی دی سترګې کږي دي نو خو خدای کږې کړی دی قد یې لنډې دی نو خو خدای لنډې کړی دی قد یې اوږد دی نو خو خدای پیدا کړی دی نو ته د خدای په کارونو کې ګوتې ولې وې ولې الله نه پوهېده څه نو یو به د مسلمان عیبونه نه راوباسې که فاسق فاجر دی نو ورشه پوهه که چې دا کار مه کوه او که غلطه عقیده او عمل او اخلاق یې خورېږي په خلکو کې نو بیا خلکو ته هغه غلطه عقیده عمل اخلاق وښایه چې خلک ته ځان وساتي
ایبونه باندې راوباسو قاطعا په دې الله خفه کېږي. ظاهر ډول ډال ته مو ګورئ جنۍ به ډېره خشته وکړي ښکلې به وي ظاهر ډول ډال به ډېر مزېداري خو دننه به غولي څه به پکې دننه به بېدینه وي دننه به بې پردې وي دننه به بدعمله وي څه پکې او که ظاهر ډول ډال ښه او دننه پکې ایمان او اخلاق پکې وي منځ کوي کور دې پرې رڼا ده د دې نه بهتره بله نشته. جنۍ دې هلک له ورکړه هلک ظاهر کې ډېر خشته دی ډېر ښکلی دی خو بېدینه دی بد اخلاقه دی بلا ورپسې وله او که ظاهر کې ډول ډال نشته خو دننه پکې دین شته او ایمان شته دا ټول نه بهتره خبره ده. یو بزرګ یو دغه مرید او پخوا خو به دا خلکو وینځې ساتلې او وینځې وه دې بزرګ چې د مرید ته وکتل یو ورځ یې دې وینځې ته وکتل وینځه ډېره ښکلې وه ډېره خشته وه نو بس دې پې عاشق غوندې شو هغه وی دا څه په بلا وړېدو دا وینځه خو زمونږ وینځه او دا خو د ده په نظر کې ورته ګوري او وینځې ته یې ورېږه اوس علاج یې پکار دی هغې یې دارو ورکړل د دستونو یو خاص ځای ورته خو هلته به اودس ماتی موتیا دې به هغه ټټی کې بل ځای به نه کې وینځه غریبه لاړه خو چې سوره دې تېرې کړه وجود یې بل شان شو دستونه پې ولګېدل وجود یې هغسې پاتې نه شو څښا شو چې پړ شو بین به ته مرید لار کې ناست وي وینځې ورشه په ده ورشه خوا کې ورسره تېره شه لاس هم وله ورکړه او بیا ما ته ووایه چې دې څه وایي او وینځه وایي خوا کې ورلمه چې داسې ودې رانه مخ بل طرف ته واړه راته یې وکتل و چې ما ته یې وکتل بل خوا ما وله لاس ورکړ دیکې راکړه خو چې څښا بینده نه ځي بیختې وته ځان نینځې دې څښا مخ ته دې وګوره څښا بینده نه ځي پیر صاحب چې هغه دغه مرید وینځې تالو وي دا چلې وګو اواز کوي ورته راشه وی دا ولې دې نه فرض وکړه ولې دا دیکه دې ولې ورکړه وی دا څخه شکل ته وګوره پین تیزي یا بل خو چې په لاره تلن وکتل دی وته نظر دې ته ناړو وی هغه بل شان وه زما هغه په بل نظر مې کتل وه خشته وه ښکلې وه وی همغه شی دی که وی داسې کار دی ته لږ ورشه ټټۍ ته د دې هغه اودس ماته یې ورته هغه ورشه لږ وګوره څه دي چې لاړ پوده یې پټه کړه هغې چې کوم دستونه کړي وو هغې نه پوده پټه وي پوده ولې پټه وي دا خو جیګان دی وي نه ستا عشق په دغه شي و ته په دې عاشق وې چې دی په ګېډه کې پروت و نو دې مینه ورسره کوله چې دا تې ووته نو دیکې یې ورکې عشق دی د دې نه دی عشق دی د دغه ګن دی واقعي زما وروڼو مونږه ظاهر حضرت او ګورې بعضې وخت کې دا حسن د مصیبت ذریعه هم وګرځي د یوسف علیه السلام څونه حسن و که دا حسن یې نه وي کوي ته به غورځېدلی د دې حسن د وجې به سره د مور او پلار مینه ډېره وه نو وروڼو ځکه کوي ته وغورځېد او که دا حسن یې نه وي جیل کې به و د هغه حسن د وجې نه د زلیخې په دام کې ګرفتار شو جیل ته لاړ نو حسن په دنیا کې هم ګورې د مصیبت ذریعه ګرځي اول نمبر چې خلک د قبرونو نه پاسي چاته به خپل عملنامه په ښي لاس کې میلو شي او چاته به خپل عملنامه په ګس لاس کې میلو شي او چاته به د شاره طرف نه راځي الله دې موږ له په ښي لاس کې راکړي د چا سر به لاندې خپې به یې پورته الله د چا به سپېمو کې زنځیر واچي پړ مخې به یې راکاږي څوک به د سپو په شکل او څوک به د خنزیرانو په شکل د هغې نه پس به څه کېږي د هغې نه پس به د هر پیغمبر حوض دی زمونږ د ښکلي پیغمبر د حوض نوم کوثر دی کوثر نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته وی صحابو ته وی زه به په حوض کوثر ستاسو انتظار کوم او حوض کوثر څومره دی حضور پاک وی خپل امت له به د دې نه اوبه ورکوم او اوبې د شاتو نه خوږې دي د پیو نه سپینې دي او د اورې نه یخې دي او چې چام د اوبو څکلې ابدالابد پورې به تږي نه شي دا به زه ورکوم دا اوبه او چې په هغې په غاړه کوم لوښي پراته دي چې خلک پکې اوبه څکي هغه د اسمان د ستورو نه هم ډېر د حوض کوثر د اوبو نه پس بیا به حساب کتاب به شروع شي ډېر ګران دی تله به ولګي رب العالمین به په خپله د دې نګراني کوي جبریل علیه السلام به ولاړی
اسرائیل علیہ السلام به ولاړی، کرام الکاتبین فرشته چې چا زمونږ نیکی او بدی لیکلې ده دا به ټولې ولاړې وي. آدم علیہ السلام به ټولو بچو ته ولاړی. الله به ورته آواز کوي یا آدمه قم پاسه، نو پا بس هغه سخته ورځ ده، شابه بچو سره د حساب کوم، راشه ودرېږه. او چې د کم پیغمبر او مستر حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړی. حضور پاک وی ډېره سخته ورځ ده. عائشہ بی بی تپوس کوي د نبی علیہ السلام نه د الله رسوله کم ځای به دې ګورم، ځکه هغه ورځ باندې به تا پسې زه ګرځم، زه به تا کم ځای ګورم. وایي عایشې دریو ځایونو کې به زه یم، دې نه به نه خطا کېږم، دلته مې ګوره. یو چې زما او مس سره حساب کتاب کېږي تلې سره به ولاړې، سخته ورځ ده. او دویم حوض کوثر په غاړه مې، او دریم به کم ځایمه چې کله امت زما په پل سویرات په پل تېرېږي نو هلته به ورته ولاړې. نو خدای دې موږ د حضور پاک صحیح امتیان کې ګوي چې صحیح امتیان شو. دا سخت خطرناک ورځ. لومبي حساب کتاب بچا سره کېږي زموږ د حضور پاک امت سره. نبی علیہ السلام فرمایي موږ اخر کې راغلی یو، خو حساب کتاب به موږ سره ټولو نه مخکې کېږي، او جنت ته به هم د ټولو نه مخکې موږ داخلېږو. وی په پل سویرات چې پورې ځو زه به د جنت حلقه هغه کړی وي په دروازه کې به وټنګو، نو دننه فرشته آواز راکړي څوک یې؟ نو زه به ورته خپل نوم والم چې زه محمد و امته صلی الله علیه وسلم، چې محمد او د هغه امت دی. نو یې فوراً به دروازه کولو کې او یې راته به وایي چې بکه امرتو، هم ستا متعلق ما ته د الله نه اډر شوی دی چې لومبې دی راشي داخل شي وردن نشي، نو بیا به نور خلک ور پرېږدي. حالانکه آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام دا ټول زموږ نه مخکې تیر شوي دي. او هغه پیغمبران او امتونه به زموږ نه وروستو جنت ته ځي، موږ به مخکې ځو. الحمدلله. تله څومره ده چې حساب کتاب پې کوي. نو حضرت داود علیہ السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړ، وی الله دا تله راته وښایه. نو الله ورته تله وښوله، نو چې ویې ښوله نو بې هوشه پرېوت. نو چې کله هوش کې راغی نو جړلې. نو څه وایي؟ وی یا الله هغه خو دومره غټه وه که دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې پکې واچې نو په یو پوټیني ګوټ کې به یې ځای شي. نو خدای دا به زمونږ په عمل څنګه ډکېږي؟ رب العالمین ورته وفرمیل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجوره یم ډکولی شم. حدیث پاک کې راځي چې څوک د خدای د رضا دپاره یوه کجوره خیراتي ورکړي نو دا به الله د احد د غر عمره غټه کړي. خو چې اخلاص پکې څومره ډېرې. خیرات صدقه چې کوې د زړه د اخلاص نه کوې، دې کې اخلاص ډېر زیات دي، نو د هغې برکتونه او فایدې بیا ډېرې زیات دي. نو ثقیلتان فی المیزان. او لومبي حساب یو حدیث کې راځي وین کان فیه کلاما، خو بهر کې چې حضور پاک ته امت سره حساب کتاب کېږي نو وی پیغمبر مبارک ته به الله آواز وکړي چې یو کس بخپله را مخکې کړه شروع کوم. شروع به کله کېږي خو ډېره ګرانه خبره. نبی علیہ السلام به پریشانۍ دی وخت چې خدای زه څوک ور مخکې کړم. حساب کتاب خو آسان کار نه دی. من نوقش عذب، منحوس بعذب، دا خو آسان کار نه دی. دا خو که الله پاک دنه ته به ما 100 کاله حجونه کړي دي او 100 کاله مې عمرې هم کړي دي او 100 کاله مې جهادونه هم کړي دي او 100 کاله مې روجې هم نیولې دي، او خدای پاک وایي مړه دا سترګې خو ما در کړی، دا پوزه لاس ما در کړی، دا مینه د عبادت خو دله ما پړه کې اچولې وه، دا په خپو روح خو ما پیدا کړی وي، که 100 ګوټ لون لیمنې مې جوړ کړی تاسو کولی شو، نو ته به خدای څه جواب ورکړې؟ نو بهر کیفو لومبي وی یو کس را مخکې کړ، نبی اسلام به پریشان. او حضور پاک فرمایي وی خي طرف ته به ما سره حضرت ابوبکر ولاړ او ګس طرف ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما. دا دواړه د پیغمبر
وزیران دی په دنیا کې او په آخرت کې. نو د حضرت ابوبکر لاس په ونیسم. ابوبکر اور مخکې شه چې د حساب لومبې ستانه شروع شي او به چغې کې او به په ژړا شي چې خدای الله رسول داسې کې ما مه کوه دا عمر دی عثمان علي دا یو کس ور مخکې کا. ولې دا خو لومبې امتحان دی او که پکې زه ناکام شوم نو ستا د امتم بدنامي راله او زه به م غرق شم. جاړي به چغې به وایي ما مخکې کوه او حضور پاک به هم دې وخت کې پریشانې جاړي به ابه د مټه نیسي چې نه ستانه شروع کو ابه لاس راکاږي ما مخکې کوه. دا طاقت ځان کې نه وینم. دی چې په دې جګړه وي او په دې جړاګانې وي د الله د طرف نه به یو اواز وشي ای محبوبه تا نه خفه کوم او تا دروغجن کومم نه. تا په دنیا کې نوم لومبې د ابوبکر اغشتی دی ابوبکر فی الجنه چې ابوبکر به جنت ته ځي. میرټ کې دا په اول نمبر لومبې نوم دی د جنت د دا اغشتی دی. نو تا نه دروغجن کوم د ده سره حساب نه کوم دی بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي. دا لس کسه خو پکې دي دا مبشرین بالجنت. صحابه ټول مبشر بالجنت دي خو د دې لسو کسو نومونه نبی علیہ السلام په یو مجلس کې اغشتی دي. ابو بکر فی الجنه ابو بکر به جنت ته ځي. عمر فی الجنه عمر جنتی دی. عثمان فی الجنه عثمان جنتی دی. علی فی الجنه علی جنتی دی. زبیر بن العوام فی الجنه حضرت زبیر جنتی دی. سعد بن ابی وقاص فی الجنه سعد بن ابی وقاص په جنت ته ځي. عبد الرحمن بن عوف فی الجنه عبد الرحمن بن عوف. سعید بن عمرو بن نفیل دی بم په جنت ته ځي. طلحه بن عبد الله دا لس کسان دا مبشرین. سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف لس کسان دا نمونه په یو مجلس کې غشته دي. او یا زره کسان دا به بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته دي. هغه الله ته پته چې هغه یا زره کسان به څوک وي. بیا به عام حساب کتاب شروع شي. نو شروع کېدل خو به ګراني خو چې کله شروع شي د دنیا د شپږو ګنټو په اندازه به ټولو سره حساب کتاب وشي. نیمه ورځ دا دوه خبرې د تخیم ورځ سخته ده او وزن خطرناک دی. پیغمبران به وایي نفسی نفسی جاړي به هر سړی به د خپل بچی نه او د ښځې نه او بچی د پلار نه منډې وایي څوک به نه پکارېږي. نو حضور پاک وایي دوه خبرې دي الله ته ډېرې خوښې دي په جمع اسانې دي په تله کې درنې دي. دوه خبرې کم دي سبحان الله وبحمده او بل دی سبحان الله العظیم. تاسو ته یادې دي که نه؟ چاته نی یادې کې ها سبحان الله وبحمده وایو سبحان الله العظیم. ها او د دې معنا څه ده؟ سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی. څومره ښکلې معنا لري. دې لازمي معنا کوم خدای پاک کې عیب نشته. مونږ کې عیبونه شته. مونږ له مرض راځي خدای بیماریږي نه. مونږ له مرګ راځي الله له مرګ نه راځي. مونږ له ټینشن پریشانی راځي الله له ټینشن پریشانی نه راځي. مونږ له خوب راځي خدای له خوب نه راځي. زه ډوډۍ ته وږې کېږم خدای وږې کېږي نه. زه تږې کېږم خدای له تنده نه راځي. زه خواهشاتو ته محتاج یم الله شهوت او خواهشاتو ته محتاج نه دی. زه خوب ته محتاج یم خدای خوب ته محتاج نه دی. زه بچو ته محتاج یم خدای بچو ته محتاج نه دی. زه مال ته محتاج یم الله مال ته محتاج نه دی. زه خیرنېږم خدای خیرنېږي نار وخت ښکلې خشته دی. ما باندې څښا بوی ځي الله نه بوی نه ځي ښکلې خوشبویه دی. چې څومره عیبونه دي د هغې نه خدای پاک پاک دی. وبحمده سمانا چې څومره ښکلي صفتونه دي دا ټول خدای له مناسب دي. علم خدای ډېر لوی عالم دی. د خدای عمره علم بل چا سره نشته او خدای ډېر ښکلی دی. د امنوم له ښکلی بل څوک نشته. مخلوق له حسن وقي په خپله به څومره ښکلی دی. ان الله جمیل یحب الجمال. خدای پاک د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی. یو ماشي له طاقت ورکړي یو ماشي نه.
دا چې کوم په دې ملک یو قسم ماشه راګړ شي بیا حکومت سره ملاج نه ډینګي وایرس یو ماشه ګډ ماشه د وردن نه د نمرود پس پیما کې او په غر کې نه د خدای سولوي طاقت د خدای لیدل داسې لیدل کوي چې پزمکه کې دنه دا پټي ذراتي قسم دې زمیدار دانه غردي وته راغونډې کا وته پته نه لګي بیا او خدای ته د دې تخمونو د نرو تخمونو پته ده اوازونه اوریدل مونږ نورو د میګو اوازونه اوري د ماشو اوازونه اوریدل لیدل علم قدرت طاقت د خدای ډېر لوی صفاتونه نو بحمده سمانا چې څومره ښکلي صفاتونه دي دا ټول د خدای دي خدای په ښکلي صفاتونو موصوف دی بیا وی سبحان الله دو ځله دی پکې چې خدای پاک د هر عیب نه پاک دی العظیم بیا وی عظیم ډېر لوی دی په ذات کې لوی دی په صفاتو کې لوی دی د خدای په شان صفاتونه د بل چا نشته په افعالو کې هم سر نه لري د خدای په شان کارونه بل څوک نشي کولی نو ګوره معنی خشته ده او پدې خدای ډېر خوشحالي کې چې دا سبحان ورته وي یو ځل بی فاطمه رضی الله تعالی عنها علی سے بوتوی علی فاطمه ته پیغمبر علیه السلام لمریان او غلامان راغلي دي ورشه یو ته وغواړه لکه هغې به میچن په خپله تاوله دا جرند خو په مدینه منوره کې نه وي نه جرند یې پکې او نه د بجلی ماشینونه او نه بجلي وه نو خلکو په میچن باندې غنم وړول زمونږ په دې وطن کې هم په خوار کور کره میچن وه مونږ کره خپله په دې زوړ کور کې میچن وه میچن به تاوله نو یو لاس یې غوټې شي د میچن د لاس او عمر نم کشره ونی اسبینا وه نو په او بل دا چې استخ غیام به چوله او یو سرمن و پاغي به استک دروازه غیا چوله او ما خام به هغه سرمن او سندلا نو علي سے به حضور او به فاطمه او پیو د کېدل نو یو ورشه کې عمرې دل درک نو تاسو سره بل ګلاسو کی دا میچن به سره تاوي دی است بدل غیا چي او یوازې اس غیا خو نه هغه غوجل او سټي غرزول خاصنه دا سپي بم کوي بی فاطمه وی چې ورلم حضور پاک کور کینو معاشی بی ته مېلوي وی پیغمبر علیه السلام چې کور ته راغی نو بیا هغې وتالوی نو منکر راغی وی چې راغی قد اخذنا مزاج مونږ بلاستو علي او زه مونږ پاسېدو یې مه پاسې نو زما د علي صاحب په دې میاس کې کېناسته او خپې اوږده کړله فاطمې بچي څنګه راغلی وی نو دا شرمې دغه ګیونه حیا و پکې نو علي صاحب ورته وی د الله رسول دا ما در لېږلی وه زه خبر شیم چې تا له چا مریان را لېږلي دي نو مې دې له به یو مریې ورکړي نو په دې به لږه راته راشي میچن په خپله تاوی لاسونو کې غوټې دي جارو په خپله وی جامې ټول د خاورو نه ډکې شي او دا غوجلې غرزول د اس او دا خدمت وی حضور پاک راته وی چې بچې فاطمه یو خشي درته نه ښیمه د دې نه خشي د خادم او د غلام نه او خادم غلامان راغلي دي خو بچي د بدر د شهیدانو بچیستانه زیات مستحق دي او د احد د شهیدانو بچیستانه زیات مستحق دي نو ډېرې ښځې کونډې پاتې شوي دي په جهادونو کې او بچي یتیمانان دي نو بچي هغې له به ورکړو که حضور پاک کې چې کوم انصاف و یو خشي راته نه ښیم خشي څه دی ادا چې 3 کرتا د مانځنه پس سبحان الله وایا وردا سبحان پکې راغی 3 کرتا الحمدلله وایا او 4 کرتا الله اکبر وایا دا تخ د خادم نه تعالی د خدای په ډیر غوړه دی څه مطلب کوس خادم در کم ته په خوشاله شي د دې اجر چې په قیامت کې تعالی خدای څومره درکې د خادم نو په زیات حالت خوشاله بیا شکر دې چې خادم نو او دا کلمات را ته خودلی شوی دي ثواب ډیر دی یا خادم قدر کموته ذات کې او څومره ثواب دی کېږي د دې خبرو په وینا د خادم د آزادولو نه تعالی خدای زیات ثواب درکې یو 3 وجې نور مشتخو طالبانو سره تعلق لري نو ګوره د دې کې سبحان الله راغی الحمدلله بحمدهم پکې راغی او دا عظیم دا الله اکبر معنا ورکي دا بوایو ښا حضرت یوسف علیہ السلام د زلیخې سره اوسېده
نو خو ښکلی حضور پاک وی نیم حسن خدای ورکړی نو زلیخه پې مینه شوه. نو زلیخې وی یو جال یو پې جوړومه چې داسې طریقه جوړه کړم چې دې زه په خپل لاس کې راګیر کړم او دا ګناه ته وباسم. نو د محلې ګڼې دروازې وې ټولې بندې کړې. دا ګورې سواق منګړت قصې نه ده، قرآن شریف کې الله فرمایي چې بندې کړې. یوسف علیه السلام یې په خپله خاصه کوټه کې راغوښته او دروازې بندې کړې او ځان یې ورته خشته کړې ښکلې. نو یوسف علیه السلام راګیري په دام کې ورته وی یوسفه دا سترګې خو دې ډېرې خشته دي وی او خو د ټولو نه مخکې به دا پټېږي. وی دا وجود دې ډېر ښکلی دی، لاسونو خپې وی دا به د ټولو نه مخکې خاورو سره جنګېږي او خاورې کېږي به. وی مخ دې ډېر خشته دی وی دا کې به چینجي کېږي او دوړېږي به. او پوه شوه چې زما دې خبرو خو پسې اثر ونه کړي. اخیره کې ته مطالبه وکړه. قرآن شریف کې الله فرمایي وغلقت الابواب وقالت هیت لک راځه ومعاذ الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثوایا. د خدای نه امن غواړم د خدای په ذات ګناه وکړم ماله خدای چې ښکلی شکل راکړه نو دا په ګناه کې استعمال کړم. دا خو خدای راکړه نو په دې ښکلی شکل چې الله یو نعمت راکړه دا نعمت په د خدای دشمنۍ کې ولګو. دا څه کوم؟ دا خو لیونتوب دی. یو جینۍ له خدای ښکلی شکل ورکړه نو دا به په ګناه کې استعمالوي. دا خدای ورکړی او ښکلی شکل سړي له خدای ورکړه نو ګناه به پې کوي. دا به دنوالي او داسې به دنوالي چې توبې به بیا وباسي. بیا به څه کوي؟ یو ګرده د لفیل کې یو ویله کې د له کینسر پیدا کی یو زړه رګ د لبن کې بیا به څه کوي خدای سره. نو دا وجود د خدای نعمت دی دا به د خدای په رضا کې استعمالوي د خدای په دشمنۍ کې نه. مال د خدای نعمت دی نو د خدای تعالی اوس یو نعمت درکم او ته د ما دشمن لوړې ده به خوشحالېږم که خفه کېږم خفه کېږم. نو دا مال عزت شکل د خدای نعمت دی. چا را کړی دی؟ الله. نو دا به د خدای دشمنۍ کې استعمالوم که د خدای په رضا کې؟ په رضا کې. نو یوسف علیه السلام هغې وی سوال نه پیدا کېږي دروازه مې جرنده کړې ده ګناه به خامخا کې. یوسف علیه السلام منډې کړې قصه مې کړې ده بهر کې چې منډې کړې دا ورپسې ده چې بار اووتل چمن کې د زلیخې خاوند ناست دی او ورسره دنیا خلک کار روزګار نه راغلي دي چې کار روزګار نه راغلي دي. زلیخه خو شرمېده چې خدای حیا خو مې خاوند ته لاړه. نو زلیخه هوښیاره وه فورا یې الزام په یوسف ولګاو وی دا د دې یوسف ما ته لاس راواچو ما ورپسې رامنډه ووانه خو رانه وتښتېد او خدای ورسره دا امداد وکړه چې په کومه دروازه به ته جرنده دروازه به ورته خدای کولاوله او نیغ بار ووت. یو پروتوکول ولا خدای دغه ځای م ورکړه لکه پولیس فوج چې چاته دروازه کولاوي خپل افسر چې بار ووته وی دا هغه غریب خدای لاس یې م راواچو تېره هم تښتېدم او چورلټ ملزم هم زه شوم ملزم وی دا دې ما ته لاس اچولی یو ښځې سره ماشوم بچي و د مور پی راول وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وی د یوسف قمیص وګوره که مخ نشلیدلی نو دې دروغجن دی ښځه رښتونې ده ځکه دې پې ورته هغې ته ځان خلاصاو او که شا نشلیدلی نو بیا دا ښځه دروغجنه ده هغې را ټینګو دې ته تښتېده او دې رښتونې دی. نو که بل چا دا خبره کړې وی نو خلکو به نه ومنلې خو چې ماشوم وکړه د تی نو بس پته ولګېده د تی ماشوم له خو خدای دا ګویایي ورکړه نو چې ویې کتل کمیس یې شا نشلیدلی وی غلطي دې وکړه زلیخې دا غلطي ټوله ستا ده او یوسف ته وی بس په دې کاڼه کې ده. یوسف علیه السلام وروستو بیا خدای بادشاه که چې بادشاه شو علاقه کې قات راغلی نو خلک به راتلل او غلبه یې غوښتله. قرآن شریف کې ذکر شته. نو یو هلک راغی حضرت یوسف علیه السلام ته ماله غله را نو چټې وله ولیکه لکه دا کنټرول یو افسر یې غه لیکل کوي ورغې غله یې وړه. دا هلک په دویمه درېیمه بیا راغی ماله غله را بیا وله چټ ولیکه ورې یې وړه. دا هلک بیا راغی یوسف علیه السلام ورته ویل لکه دا خو د کنټرول غله ده او دا خو موږ په قدر د حاجت ورکوو چې چاته تکلیف او ضرورت وي ته روزانه راسې وړې څه کې. هغه هلک ورته وایي یوسف بادشاه سلامت ولیکه او کراله نه لیکې او تعارف مې رسره وکړه ځان مې راته وښه ګورې دا ټول سټور به راله راکې بیا دا ته څه وې تعارف وکړه ته څوک یې
ټول ستور د ټولې دنیا مخلوق غریبانان خلک کونډې یتیمان تاله څنګه ولیکم وی که میزان وخور ټول به اوس راکې ته څوک یې هلکه زما غرونو کې څوک یې وی زه څوک یم وی زه هغه ماشوم یم چې د مور سینه مې پرېښوده او تاله مې صفی کړې ده هغه ماشوم یم هغه وخت ماشوم یم غټ شي هغه دونه ښه مې د سره کړي دي وایه اوس یوسف علیه السلام قلم ور وغورځو وی ځان له ولیکه چې څومره غله لیکي الله فوراً جبریل علیه السلام راولېږه وی دا خو دې غلطي وکړه که دې ځان پسې دا ټول ستورو لیکي دا غریبانان به څه کوي دا دې څه وکړل وی الله زما صفایي به پیش کړې ده که ده دا چل نه وی کړی دی ماشوم نو بیا خو زما تبعی به شوې وه ځکه کوم انسان چې بل ته د دین دعوت ورکوي او د هغه په جامه داغ راشي د هغه خبره څوک نه مني بیا دغه پیغمبر هم دا خو غټ داغ و خلکو به وی ښه مونږ ته یو څه ویل ته کې بل څه دا خو به زما تبعی راغلی وه ده زما صفی کړې ده ځکه مې قلم ورکړ رب العالمین او فرمایل ای یوسفه چې کوم سړی زما صفی بیانوي نو قیامت په ورځ به قلم ورنکم چې کوم جنت ته خوښي ځان پسې لیکه سبحان الله دا خدای صفی ده دا سمانا سبحان الله خدای یهودیان وی عزیر د زوی دی مونږ وایو نه ستا زوی نشته عیسایان وی عیسی د زوی دی مونږ وایو ستا زوی نشته د مکې مشرکان دی وی فرشتې د خدای لونه دي مونږ وایو د خدای نه زوی تاجسته او نه لونو تاجسته پوهېږې په خبره نو دا به وایې ښه څنګه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم خدای معنا باندې پوه شوې سبحان الله خدای دا عیب نه پاک دی وبحمده څومره ښکلي صفتونه ټول خدای کې شته بیا وی سبحان الله الله دا عیب نه پاک دی العظیم خدای ډېر لوی دی نو په معنی ځان پې کې که پې نه شوې خپل جومات کې د امام صاحب نه معنی زده کې معنی سره چې وایې نو فایده به ډېرې دا یوه دویم هر فرض مانځه هر مونځ پسې چې سنت کلو کې 3 کرته سبحان الله 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر وایې به کنه ان شاء الله او چې کله ود کېږي دا به وایې دا ود کېږي نو ګوره هر مانځه پسې سل شو نو 5 منځونو پسې سو شو 500 او چې د شپې ود کېږي سل هغه شو 600 نو په لاسو کې چې ضرب ورکې سوتې جوړ شي 600 نو د 600 ګناهونو کار خو دې پدې وشو 600 ګناه خدای سره لاړه او 600 نیکي د خدای لیکي نو نور به د خدای نه څه غواړو او دا د پیغمبر مبارک وینا ده نو دغه به سلسل په 3 شوای ارمانځه پسې او ماسختن به یو ځل وای او دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا په شواروس کې به 200 کرته وای وای به ان شاء الله او لکه درود شریف په سره وای ځکه درود شریف کې برکات ډیر زیات دي او سره وای دا د حضور پاک د خلی خبره وا ابو هريره ته کړي وا ابو هريره خپل شاګرد تا هغه خپل تا مونږ ته د خپل استادانو په زیره رسیدله او ما تاسو ته وکړه پرون زمونږ په ترمذی شریف کې یو باب تیر شو یره ډیر بل خپه شو دا بابو ترکت النبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام نه رستو سپاتیو چې هغه وارثانو تقسیم کړل څه شی پاتیو نو ما طالبانو ته وی مې 2 خبرې یو خو حضور پاک فرمایلا نورس زمونږ نه به میراث نه منتقل کیږي دا پیغمبر مال به وارثان نه تقسیمای ما ترکنا صدقه زمونږ نه چې رستو سپاتی شو هغه د بیت المال صدقه ده نو یو خو پیغمبر پابندی لګولې ده چې د ما مال به بچو ته وارثانو ته لونو ته خزو ته بالکل نه پاتې کیږي تربورانو ته دا د بیت المال خو ما وی دویم تاسو ګوره چې د رسول الله مبارک غوندې عظیم شخصیت داغه غوندې لوی حیثیت والا شخصیت داغه نه پاتې سو نه ته زمکه پاتې ده نه ته جیدات پاتې ده سپاتی دي چې سپاتیو ناغه صحابه ځان سره سنبال کړي د برکت ته پام یو ته کندول پاتیو کندول جام د لرګي جام او هغه مات شویو نو د پتار باندې تړلیو د سپینو زرو پتا لکه په خوا بدلته د جامونه مات شو نو سړی به په دې کوڅو کې ګرځیدا نو ابه ټانکا کول پیاله به هم ګندلې او ټانکا کولې به نو د لرګي جام ام ټانکا الله
بل ته څه پاتې دي، بل ته سپلی پاتې دي، یو جوړه کېړی ته پاتې دي. هم حضرت انس سره وي برکت ته پاره او خلکو ته به یې ښولې وي دا زما د محبوب پیغمبر سپلی دوه ګوتمې مې پکې دا ګروت کې چې ورکوي نه یو سپلی پاتې شي، یو دوه ته صادره پاتې دي. څه صادرونه؟ عایشې بیبي به خلکو ته خول وي دا هغه صادر دي چې دې کې د ما د محبوب روح قبض شوی دی. او اسینګ صادرونه غټ ډبل او ټوټې ورته لګېدلې، نه ته واسکټ پاتې دی نه ته بنین پاتې دی، دغه څیزونه د حضور پاک نه پاتې دي. یو قچره پاتې وه، قچره دا وله د ایلی بادشاه په تحفه کې را لېږلې وه او چې حضور پاک وفات شو قچره څه شوه؟ اچا واغشته هغه نیغه لاړه او په مدینه منوره کې یو کوی کې ځان وروغورځو، سر یې ښکته که خپې پاتې. د دواړو جهانو د سردار نه پس په ما څوک سورلی کوي؟ یو ته زغره پاتې ده چې جنگ کې بنده اچوي، هغه زغره څه شوه؟ الله اکبر، هغه یو یهودي سره په اوربشو کې ګاڼه کړې وه او خپلو بیبیانو له ته قرض اوربشې راوړې چې دا زغره ځان سره کېده چې بیا پیسې در نه کم دان له به خیر دې خرڅه کې، نو قرض یې ته اوربشې راوړې. توره بل صحابي سره پاتې ده، د سر د ویښته مبارک چې سر یې خریلی دی هغه صحابو سره پاتې دي. یو ګوته پاتې وه مهر به یې پې لګاو، هغه حضرت ابوبکر واغېسته مهر د پاره استعمالو. نو د حضور پاک نه څه پاتې دي؟ دی مرض وفات کې عایشې صدیقې ته وایي عایشې وی دری کې هغه سره زر چاروړو پراته دي، وی دې څه کړل؟ وی سیب پراته دي، وی خیرات کا. خلک په دې نه خوشحالېږي چې زما ښځه ښکلې کالي واچوي، زما ښځه ښه خشته ښکلې والی واچوي، امیل واچوي، بنګړي واچوي، نه خوشحالېږي. هغه خیرات کا. نو چې بې هوشه شو، نو چې هوش کې راغی عایشې وی هغه زرو سره دې څو کړل؟ وی د الله رسول تاخ کې پراته دي، وی تا ته مانه وی چې خیرات کا. هله شابه بیا بې هوشه شو. نو چې بیا په هوش کې راغی وی عایشې هغه زر دې څه کړله؟ وی د الله رسول پراته دي، تا ته مونه وی وی د الله رسول ستانه پاسېدې نشم، تاله مې ډډه در کړې ده، تاله تکلیف ته پاسېدې نشم. وی عایشې زر پاسه خیرات کا. څه دې خیال دی په پیغمبر چې دې خدای لذیو کور کې دې سره زر پراتی؟ عجیبه جون، عجیبه زندگی. او هغه شخصیت چې په ټول مخلوق کې خدای ته نیازبین، په ټول مخلوق کې خدای ته خوښ، په ټول مخلوق کې خدای ته مقرب، دا د حضور پاک جون. دا ته ابو هريره زده کړی دي. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی ډیر اوږې شوم درک نه لګید، د جمعات نه بار وتم په هغه لار کې کېناستم چې په هغې به صحابه ډیر تلل. وی حضرت ابوبکر صدیق پې تیر شو، ما ته د یو آیت تپوس وکړ. وی دا آیت ما ته ښه معلوم و، خو دې کې مې دا غرض و چې دې به ما کور ته بوځي، ما ته به وګوري، کور ته به بوځي نو یو نوړی روډۍ به راباندې وکړي. سوال خو نه شم کول. وی نیغ تیر شو سیمونه. بیا حضرت عمر را تیر شو، هغه له مې اواز ورکړه عمره د یو آیت راته وښایه. وی ښه راله راته، دی به ما ته وګوري عرفم دو او د ما د شکل رنگ ته وګوري چې دا سړی خو د پاسېدو نه دی دومره وږی دی، کور ته به مې بوځي ډوډۍ به راباندې وخوري. وی هم تیر شو. څونه هغې کرا لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم را چې ما ته وکتل، وی ابو هریره ما وی راځه د یو بیبي کور ته یې بوتلم. چې هلته وردن نه شو، نو بیبي نه یې تپوس وکړو څه شته؟ هغې ورته یو ګاونډی یو جام پی راوړی دی. وی ما ته ابو هریره ورشه او صفه ده جمعات کې یو چبوتره وته طالبان به پکې حضور پاک ته ناستو، دین به یې زده کا. صحابه ورشه او صفه کې چې څومره ملګري دي ټولو ته اواز کوي چې تاسو د پیغمبر مبارک مېلمانه یې. یاره ویل کې ګیله من شو. وی ما وی چې خدای دا یو جام او صفه کې خو او یو نه 300 پورې کسان ناست دي، دا به د هغوی څنګه کېږي؟
او بیا په دیم پویم چې د حضور پاک عادت دو چې چا به ویش کوه هغه به اخره کې شیخ خوړو، نو په ما خو به ویشي، نو چې په مې ویشي زه خو به اخره کې سکمه، نو دې کې به څه پاتې؟ خو یاره وي د پیغمبر د خبرې د منلو نه بل چاره مې نه وه چې راته وی اواز کا. وی لاړم صفې والا ته مې اواز که چې راشه د حضور پاک میلمانه یې. وی ټول رالل، وی چې رالل وی حلقه جوړه کې ټول کېناستل. وی ما ته وی ورکه ښي طرف نه شروع کا، یو له مې جام ورکه، خو ډېر ګیله منوم چې د خدای پیغمبره اوږې خوځېمه د ګرځېدو نیمه او دا خو زما یوازې نه کېږي، زما تابوس کړو دا دومره خلک دي چې راوغوښتل. وی ښي طرف والا شروع کړه او وی ویسکل جامې راکه، وی بل له ورکه، وی بل اسکل، وی جامې ماله راکه. او پیغمبر مبارک په پکې آواز کو چې ښه د مړې خېټې اسکې. مې که دا خبره د مړې خېټې خو ابو هريره غرق دی، هغه ته کم ځای پاتې کېږي. یو له مې ورکو، یو له ټول پې ماړه شو، جام کې قصې پې پاتې کېږي. وی ما ته وی ارینی ما ته وخایا، وی جام ورکړ حضور پاک د لاس کې داسې ونیوه. وی ما ته ابو هريره یو زه پاتې م یو ته پاتې، دا خو ماړه شو، انت اسکا. وی ما اسکل، وی چې مې اسکل، وی اشرب نور اسکا، وی نور مې مسکل، وی اشرب نور مسکا، وی نور مې مسکل، وی بیا وی چې اشرب نور اسکا، وی مې والله لا اجد له مسلکا، قسم په خدای که ځای شته چې پکې ورواړو، یو رګ نشته، ټوله خېټه ډکه شوه. وی خماله راکا، وی ولا مې ورکړل، باقی په رسول الله مبارک اوس کله هغه په موړ شو، خلاصې کړل. دا د ابو هريره جون د زندگی ټول عمر د حضور پاک سره خوا کې تیر کړی دی. او زموږ د علما لیکي وی هغه شاګردي او تکثیر الملازمه وی هغه شاګرد چې استاد سره خوا کې ناشتي او ډیر وخت تیری، دا د دین په باب کې مضبوط شاګرد دی، دا پراویانو کې مضبوط راوی دی. هغه اوس د طالبانو خبرې دغه درته نه کوم، دا مضبوط شاګرد. نو دا ابو هريره مضبوط شاګرد. نو ما د حضور پاک خوا نه د پرېښې، ښه مهاجر او انصارو به د خپلو پټو مالونو خدمت کو. وی زما سو په یو نوړی کې به ګزاره کېده، پیغمبر نه نیم جدا شوی. نو ما هغه څه یاد کړي دي، زده کړي دي چې مهاجر انصارو هغه نه دي زده کړي. یوه دویمه، یو ځل ما پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړو چې د الله رسوله زما تا نه خبرې اورم کله مې یېرېږي. وی صادر خور کا، وی چې صادر مې خور کا نو حضور پاک دوا وی او په زما په صادر کې چوپ کړه. وی ما ته ځان پورې ومګا، وی هغه صادر مې ځان پورې ومګا. وی زما قسم په خدای که د هغې نه پس مې یو ټکې مې یېر شوي چې سمې د پیغمبر مبارک نه اورېدل نو یادېدل به مې. زموږ نه خو خبر یېرېږي، نو حافظه مضبوطه ده او د پیغمبر د خوا نه جدا شوی هم نه دی. نو ځکه دومره ډېر احادیث دا د حضور پاک نه زده کړل او امت ته ورسول، او خلکو به قدر هم کو، عزت به هم کو او احترام به کو. عبدالرحمن یې نومو، اختلاف پکې شته، علما لیکي، او د پلار نوم یې سخر او سخر، او په جاهلیت کې نوم عبدالشمس. نو پیغمبر علیه السلام ولا نوم بدل کا، نو عبدالرحمن نوم ولا کې خود. او ابو هريره وته ولې وای، ابو هريره معنا پیشونګړی والا. نو دې په خپل وی د ما یو پیشو وا، هغه سره مینا کوله، وی د شپې به مې اونه کې کینوله او د ورځې به را سره و دې لستوڼي کې به مې ورکړې وه. نو پیغمبر علیه السلام راته ویل لکه ته خو پیشونګړی والی ابو هريره. نو دا لفظ د پیغمبر مبارک د خولې نو دا مې خوښ شو، نو خلکو ته به ما ته ابو هريره وایه. یو ځل حضور پاک حضرت علی صاحب کره لاړ، بی بی فاطمه کره غرمه وه، نو چې څنګه ورغې نو علي صاحب کور کې نو فاطمه ته وی بچې مرګرې دې څه شو؟ وی د الله رسوله ما سره جنګ وکړ نو بار ووته، ما سره غرمه تېره نه کړه، بار لاړ. نو نبی علیہ السلام چاته ورشه علي وګوره. نا صحابي راغی وی صاحب په جومات کې په خاورو پروت دی د دیوال سوري ته وده دی. نو نبی علیہ السلام راغی او په خپل مبارک لاسو ته خاورې سندلې او ته قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے خور والا پاسا، اے خور والا پاسا. نو را پاسې ده. نو علي صاحب به وی ما ته بدنن نه پس ابو تراب وای خور والا، وی ځکه دا چې د خپل محبوب پیغمبر د خلینه ماته وته دي. نو په دې به صحابه خوشاله دي.
نو 15,300 سلور او یا احادیث لګ دې عادت کې بعض علما لګ اختلاف کوي خو مشهور هم داسې ده 15,300 سلور او یا احادیث د پیغمبر مبارک امت ته رسول دي او دا یو حدیث د پشلګونو پسلګونو مسلې روزي نو دومره د مسلونو ډک حدیث د امت ته رسول دا څومره لوی خبره ده تر اوسه پوری نوم په ډیر خیر او په برکت یادېږي او په حدیث هر کتاب کې د نوم راځي او تر قیامت پورې به د دې حدیثو د برکت د نوم ان شاء الله جمع دی نو دا ابو هريره صاحب وی حضور پاک او فرمایل وی دو خبرې دي دو خبرې حبیبتان الی الرحمن دا خدای ته ډېرې خوښې دي دو خبرې د خدای ډېرې خوښې دي د خدای ولې خوښې دي دا دو خبرې یو د خدای صفاتونه دي او د الله خپل صفت خوښي ولې د موستانی خوښه چې د موستا څوک صفت کوي نو په خوشحالي نو د خدای چې څوک صفت کوي نو الله په خوشحالي او دا الله ډېرې خوښې دي خپل صفت یې ولې خوښ دی زما صفت کې دوه نقصان دي یو زما دا صفتونه زما خپل نه دي دا مال الله را کړی دي او غشتي هم شي داسې ده که نه ده او دا الله صفتونه دا الله خپل ذاتي دي بل چا نه دي ورکړي دویم زما صفتونه دا مستقل او دایمي نه دي یو سړی یو وخت کې ښکلي وي چې بوډا شي هغه حسن یې ختم شي یو جنې وي ښکلي وي چې بوډی شي نو حسن یې ختم شي یو سړی عالمي او دی غریب دماغي توازن خراب شي یا بوډا شي ارسه ته یېر شي یو سړی مالداري مال ته لاړ شي یو سړی عزتمني او بې عزته شي نو زمونږ صفتونه یو وخت کې به زمونږ گئی او یو وخت کې به نی او په مرګ کې خو ختم او د خدای پاک صفتونه د خدای نه ختمېږي نه خدای له مرګ راځي د خدای علم چې اول نه دا او څنګه اوسه مغه دی دا خدای قدرت دا الله لیدل دا الله اوریدل دې کې کمی زیاتې نه راځي او نه ته دا ختمېږي او الله په خپل صفاتونو خوشاليږي په د اسمانونو کې خدای فرشتي پیدا کړي هغه فرشتي لګیاري د الله عبادت کوي څوک په قیام دي دقه سي ولاړ دي او خدای یاد دی او عبادت یې سره د خدای صفاتونه څوک په قوم دي څوک په سجده پرتی دي او د الله صفاتونه کوي او ستړي کیږي نه فرشتو کې ستړي نه راځي په مونږ کې راځي په هغوی کې نه راځي بای سړی په عمل ستړي کیږي بعد نه ستړي کیږي لکه زه به تاسو یو مثال درکم مونږ چې د سترګې رپو په دې څوک ستړي شوي دي نه د سترګې په رپولو څوک ستړي کیږي د قرنګ فرشتي چې خپل کارونه کوي نو هغوی په دقه سې نه ستړي کیږي لکه مونږ چې د سترګو په رپولو نه ستړي کیږي دا فرشتي خدای کله پیدا کړی دي دا الله ته پته ده خو چې اسمانونه پیدا شو نو فرشتي په اسمانونو کې لګیا دي او د خدای پاک عبادت کوي او چې کله قیامت راشي دا فرشتي به سرونه اوچت کی څوک به په قیامي سر به اوچت کی څوک به په قومي دقه سي ډوډۍ ته اجت نشته او بوته اجت نشته ستړي کېږي نه ښځې ته شهوت نه لري ګناه نه کوي د ګناه نه پاک شیطان نشته نفس نشته یو شان د خدای عبادت چې څوک په قیام دی به هم سر اوچت کی او چې څوک په قومه دی هغه به هم سر اوچت کی که څوک په جلسه دی به اوچت شي او که څوک په سجده دی سر به اوچت کی او سبا وای دا څومره اربونه کیربونه کاله یو شان عبادت به وکي وی سبحانك پاکی د تعالی رته د هر عیب نه پاکه ربنا یا ربنا ای زمون ربا ما عبدناک حق عبادتک خدایا ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورې غم دل نه دی کړی او موږ څنګه زمونږ سه عبادت ته ټول ټکو ستر عبادت ټول ګډ وډ د چا نه لکې پرې دا د چا نه خکر پرې څوک په میان ماته په منځونو کې خپل سوچونه فکرونه مونږ ټول د سوچونو فکرونو نه ډک زکات ټول په مخمروت او حج ټول د ریاکارۍ عمرې د ریاکارو او ذکرونه ټول د ریاکارو نه ډک او په دې کې مونږ وایو بس مونږ خو جنت پته کړ او اخیری جنت فردوس کې خو بس زمونږ ځان له محل جوړ کړی کې خو بل چاړو ځای نشته اخو زمونږ دی الله دې زمونږ خپل عبادت نصیب کړي
نو خدای پاک په خپلو صفتونو خوشحالیږي. نو چې په صفت خوشحالیږي نو چې دا دوه خبرې د خدای صفتونه څوک کوي نو دی خوښ دی. حبیبتان الی الرحمن، رحمان لفظ دلته راغی، رحمان ته خوښې دی. دا نه وایي چې حبیبتان الی الله، نه الی الرحمن. الله دې کې اشارت دیته دی چې په دې دوه خبرو دا دومره لوی ثواب ورکوم، دا ګورې صرف زما د رحم سره تعلق لري. که په حساب کتاب چې ډېر لږه دغه کېږي، معمولي غوندې اجر یې کېږي. دا ده چې دومره لوی اجر ورکوم او دومره لوی ثوابونه ورکوم، د دې دا صرف زما رحمت دی. ګورې زما رحم. ها ستاړه کې به اوس دا تېرېږي چې دا دوه خبرې دي او خدای ته ډېرې زیاتې خوښې دي، ډېرې زیاتې خوښې دي د خدای پاک. نو دا خو به ما ستړي کړي، ځکه چې د خدای خوښې دي نو په دې به ډېر وخت لګي، دا به د شپې هم لګیم او دروازې به هم لګیم. نه الله وی ګورې ډېرې درنې نه دي، خفیفتان علی اللسان، په ژبه ډېرې اسانې دي. ته خو زما رحم دی چې ثواب په ډېر ورکوم، نور په ژبه انتهایي اسانې دي، تکلیف تله نه درکوي. دا ترغیب شو. دا دویم ترغیب شو، دا خدای خوښې دي ووایه. په ژبه ډېرې زیاتې اسانې دي، ګورې ژبه یې پرې نه ستړې کېږي ووایه. او نور طالبانو خبرې دي چې پکې مبني نشته او غیر منصرف او هغه طالبانو خبرې دي کې نه کوم، موږ په دستاربندۍ کې بیا کوو. او بیا سوی بیا وی چې یاره دومره په ژبه سپکې دي او ژبه باندې درنې نه دي او ویلې اسان دي، نو د دې به اجر هم بیا کمی. ټیک ده، د خدای خو به خوښې وي خو ثواب به کمی، اجر به کمی. نو په فوراً پیغمبر مبارک وی ثقیلتان فی المیزان، په تله کې ډېرې زیاتې درنې دي. ګورې دا بل ترغیب شو. درې ترغیب یې دله درکړل. یو دا چې د خدای خوښې دي ووایه، دویم دا چې ژبه پرې نه ستړې کېږي، په ژبه اسانې دي، ګورې ویې وایه. او دریمه خبره څه ده؟ ثقیلتان فی المیزان، په تله کې ډېرې زیاتې درنې دي. نو خامخا ووایه وزندارې دي په تله کې. د قیامت پر ورځ تله شته او په هغې به وزن کېږي. او تله به کم ځای پرته وي؟ پل ته مخامخ چې موږ ورته پل صراط وایو.